اوس هم ګوره دی بعد پالګرو له لاړ شي که نه پالګرې وي نو هغه تا ته دروغ خبرې کوي ښه دروغجن وي اکثر پالګرې له خو تلل جرم ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې پالګرې له لاړو او څه چې ورته پالګری وایي او ده پې یقین وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا په هغې قرآن کریم کافر شو چې کوم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده تاسو پرې پېښور کې کتل دي که نه روډ په غاړه به ناست وي تا ته به وایي وایي راکه چې پال دله وګورم چې قسمت دې ښه شي لکه ځان له ولې نه ګورې ټوله ورځ دې ته ناست یې فوټپات باندې به ناست وي هلکه ځان له ولې نه ګورې پیسو ته ناسې ځان له قسمت نه ښه کوي بل ته وایي د ایمان نه خلاصوي وروڼو ګوره دی نه ځان وساتئ ښه بله ورځ یو واقعه پیش شوې ده چې یو زنانه وه یو پیر له لاړه وه بعضې جعلي خلک وي که نه نو هغه ورته ویل دی د ما څه کار د خلک پیرانو له ځي که نه خو ګورې زنانهو له داسې پیرانو له ګورې تلل نه دي پکار شریعت مبارک چې کم حکم کړی ده ما او تا ته د پردې حکم کړی ده ګورې بعضې زنانه به وي داسې بورقې به روالي په اوږو به یې اچولي وي هسې به یې پرته په سر وي خو به یې راړولي په اوږې وي هلکه تا ته شریعت مبارک دا حکم کړی ده نو هغه لاړه او ورته وی جعلي و ورته یې د ما دا کار ده نو هغه ورته څه وی وی د ما خو دا وظیفه ده چې سر کې ورته میخ ټکوام بیا میخ ټکوالی ده او هغه چې کم د بېهوشه شوي ده هغه بیا اسپتال ته لاړه پیر اوس پټ شوی ده هلکه دې له لاړ نه شئ تاسو خو شریعت مبارک خو تا ته دا حکم کړی ده ګوره چې د کور نه ونوځې کور کې ناسته وه پردې کې ناسته وه خپل خاوند نه دې تپوس کوه که نه خاوند ته دې ووایه زوی ته دې ووایه پلار ته دې ووایه رور ته دې ووایه چې د استاد جي نه تپوس وکړه دې مسلې نه ته پخپله څه ځې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره به ښځې راغې خو هغوی به چې بیعت کول یو خو د هغه د مبارک پیغمبر حیثیت و اخو د امت پلار ده اخو د پیغمبر مبارک حیثیت و او هغوی به هم ګوره چې بیعت کولو نو په خولې مبارک به ورسره بیعت وکړو لاس مبارک پې نه میلاولو او اوس کم حالت وي قسم د تاسو د مقبرو ته لاړ شئ چا جاروګانې رغسي په ځان وایي څوک هغه مخکې دومره شیان به پراتو داسې هغه او یې په ځان والا هلکه دا خو شریعت بند کړي دي او داسې تلل دا شریعت مبارک ګوره بند کړي دي چې پردی ښځه وي پردي سړي له روانه وي نه تا ته قرآن شریف کې دا فیصله ده چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی تاسو خو داسې مه وځئ د کورونو نه لکه د جاهلیت په دور کې به چتلې ولې ما تا ته قرآن کریم بیان کړی ده او تفصیلی کتاب او یو قانون او دستور ما تا ته خدای پاک جل شانه راستولی ده ولې د هغې خلاف کوي ښځې له خو څه پکار دي موږ پښتو کې وایي ښه یا ولا کور ده نو ولې بار ځئ